د تلوسې راډیو قدرمنو اوریدونکو له تاسو هیله کیږي چې د تلوسې راډیو دا چینل سبسکرایب کړئ او زموږ لخوا د مهمو خبرو او معلوماتو څخه برخمن شئ. په ټولیزو رسنیو کې تازه د ډاکټر فوزیه لخوا په یوه خپره شوي ویډیو کې ویلي چې د قرآن کریم د سوځولو له امله له ټولو مسلمانانو بخښنه غواړي او زیاتوي چې د یاد کار په وجه توبه ایستي او څه ډول چې د شریعت حکم وي نو هغه به ترسره کوي او د قرآن کریم د سوځېدو به فدیه ورکوي. I did a mistake and I'm sorry for that. And guess what? صدقه به ورکم، د دې فدیه به ورکم. هغه فامیلونه چې سوځېدلي دي د کابل په چاودنه کې هغو یتیمانو سره به کومک وکړم. نوموړي ویلي چې دوی به په افغانستان کې د هغو کورنیو یتیمانو سره مرسته کوي کوم چې څو ورځې وړاندې د کابل اړوند د هوټل په یوه واده کې د ځانمرګي برید له امله په لسګونو مېرمنو او ماشومانو خپل ژوند له لاسه ورکړ. ډاکټره فوزیه چې دا مهال په امریکا کې ژوند کوي د قرآن کریم په سوځولو سره نړۍ د مسلمانانو غوسې راپارولې او دی نه بخښونکی کار بللی او دې ته د سختې سزا غوښتنه کړې. د تلوسې راډیو قدرمنو اوریدونکو له تاسو هیله کیږي چې د تلوسې راډیو دا چینل سبسکرایب کړئ او زموږ لخوا د مهمو خبرو او معلوماتو څخه برخمن شئ.